बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बायोलॉजी क्लास 7 साइंस टेक चैप्टर नूम दे केमिकल बॉन्ड बदी के जरूरत तास तो टॉपिक को मा फॉर्मेशन ऑफ आयंस जी आयंस जी दी आगा संग जुड़ी नो टॉपिक चले बगौर बनवावे हाँ नो क्लास 7 साइंस की यूनिट नंबर 6 थे द यूनिट नूम दे केमिकल बॉन्ड और नया टॉपिक मा तास तो विच फॉर्मेशन ऑफ आयंस दे हाँ was आयंस तो परस का जुमुन सरा यो एटम दे ठीक दा د دې اټم سره الکترون همي د سره پروټون همي وس آین بسنګ جوړیږي دوه خبرې دي ان اټم لوز الکترون مته ستو ویلو چې په الکترون باندې کم چارجي نیگیټیو چارجي په پروټون باندې کم چارجي پازیټیو چارجي ان اټم لوز الکترون یا لوز الکترون د اټم نه چې الکترون اوزي یعنی بل اټم لیور کی نو مطلب څه شو د الکترونو تعداد چې دی هغه کم شو نو په پروټون باندې پازیټیو چارج نو پروټونو نمبر به سیوا شي نو په اټم باندې به پازیټیو چارج راشي ټیک ده ها بل خبره ان اټم گینز الکترون ټو فارم کمپاوند یا یو اټم چې دی الکترون واخلي چې کله اټم الکترون والی نو مطلب دا دی د سره الکترون سیوا شو نو په د باندې به ماینس چارج راځي پروټونو تعداد چې دی هغه الریډي کم پاتې شي چې کله تاسو په کتاب کې په نوٹ بک کې یا ټیچر تاسو ته داسې قسمه سیز ولیکي پرس که زه ولیکم چې ان اے پلس او بل طرف ته ما لیکلی ان اے اوس دا ان اے چې ما لیکلی دا بالکل ساده دا مطلب سوډیم اټم دی او چې ما ان اے پلس ولیکوله پاسه پې راغی د دې مطلب دا دی دا سوډیم آین دی چې کله یو اټم الکترون ورکی یا الکترون واخلي نو دغه اټم ته بیا موږ اټم نه وایو د ته بیا موږ وایو آین نو ټاپک دی فارمیشن اف آینز چې آینز چې دی هغه څنګه جوړیږي ها اوس په خپل باندې کم اټم چې دی دا په خپل نیوټرل پارټیکل دی په اټم باندې ایز ا هول دا نیوټرل پارټیکل دی په د باندې تاسو پازیټیو نیگیټیو چارج چې دی هغه نشي لیکلی ټیک شو when electron is moved کله چې الکترون لاړ شي بل اټم ته اور added یا د دغه اټم سره یو الکترون اډ شي it become a charge particle نو د زما سره چارج پارټیکل شي دغه اټم د بیا سوی د ته چې آین وای دغه ته بیا اټم چې دی هغه نه ویل کیږي یو اټم ولګیدو الکترون بل اټم لور کو یا یو اټم ولګیدو د بل اټم نه الکترون واغستو چې کله الکترون واخلي په د نیگیټیو چارج راشي چې کله الکترون ورکی په د پازیټیو چارج راشي نو دغه اټم ته بیا موږ اټم نه وایو د ته موږ سوایو آین وایو واز د آین ډیفینیشن تاسو یې نه دا چې دا اوس د آین ډیفینیشن دی ان آین از ا چارج پارټیکل آین چې دا زما سره سره دا یو چارج پارټیکلی فارم دا جوړیږي ایدر بای لاس چې ورکی ارګین واخلي اف ون اور مور الکترون یو یا د یو نه زیات الکترون د دې مطلب سره آین مزما سره الو جوړیږي چې کله یو اټم الکترون واخلي یا الکترون ورکی هغه به زما سره سره جوړي هغه به آین چې دی جوړي دا ډیفینیشن ځان سره یاد ساتئ کله ایگزام کې تاسو راشي په ټیسټونو کې راشي د آین د ډیفینیشن چې دی هغه تاسو د شي لیکي ها اوس دې د وښه شي کوئی داسې لیکل सोडियम मेटल एग्जांपल लागस्ते है सोडियम मेटल यानी Na सोडियम मेटल چې دی د لوزز ان الکترون د الکترون ورکی چې الکترون ورکی نو موږ وایو چې د الکترون او پروټون تعداد یو شان خو چې د الکترون ورکو د سره پروټون سیوا شو په پروټون باندې کم چارج پازیټیو چارج and become a positively charged ion called cation نو دغه سوډیم اټم چې دی په د باندې زما سره پازیټیو چارج راشي چې کله په پازیټیو چارج راغی په اټم باندې ها چې کله په پازیټیو چارج راغی مطلب د سره پروټون سیوا شو نو په کم اټم چې کله پازیټیو چارج راشي دغه دمغه آین وایو چې پازیټیو چارج براغی د آین د بیا موږ کیټاین وایو ځکه چې د آین په قسمونه دي یو ته کیټاین وایي بل د اناین وایي چې پازیټیو چارج په آین باندې راشي نه هغه ته موږ کیټاین وایو ها اوس د خاصه کې دې طرف ته دا سوډیم اټم دی او دې طرف ته دا سوډیم آین دی وکړي سوډیم اټم سمبل زما سره سره Na د سوډیم آین سمبل زما سره شي 1 پلس مطلب دا دی چې د سره 1 پروټون سیوا دی د یو الکترون ورکړل د سوډیم اټم سره نمبر اف پروټون سودي 11 دی د سوډیم آین سره نمبر اف پروټون سودي 11 دی د سوډیم اټم سره الکترون سودي 11 دی خو د سوډیم آین سره الکترون سودي د سره 10 دی دا ماینس چې دی نو د الکترون چارج پر راغلی د سره 10 دی ګوره دا اټم نه د سره 11 الکترون دی دا آین دی نو د سره لس الکترون دی د یو الکترون چې دی ورکو نیو پروټون سره سیوا شو په د باندې پازیټیو چارج دی هغه دلته کې راغی بیا نمبر اف نیوټرون زما سره 12 دی نمبر اف نیوټرون چې دی هم د آین سره چې دی 12 دی د اټم سره 12 دی د آین سره 12 دی ریاکشن زما سره دا دی چې موږ سره کوم سوډیم اټم دی د باندې پازیټیو +1 چارج راغی ځکه چې د لکه یو الکترون ورکو لوزز 1 الکترون
چې کله په پازیټیو چارج راشي نو دې قسمه دا زما سره آین جوړ شو د سوډیم اټم نه دلته آین جوړ شو او د آین د مونږ کم آین وایو دې ته ویل کېږي کیټاین. ښه بیا زما سره دی فارمیشن اف A9 به څنګه جوړیږي چې کله یو اټم چې دی الکترون واخلي په هغه باندې نیګیټیو چارج راشي نا نیګیټیو چارج والا کوم آین چې دی هغه ته مونږ A9 وایو د دې مطلب دا دی ګینینګ الکترون دی الکترون چې دی واغستو نو څه کوی د کلورین مثال راغسته چې کلورین گینز ان الکترون کلورین چې دی هغه یو الکترون واخلي اینڈ بیکم نیگیټیولی چارج آین نو دغه کلورین اټم چې دی د درمه چې دی به آین جوړ شي په دې کې اوس موږ وګورو نو چې کله به اټم باندې نیگیټیو چارج راشي از ما سره A9 دی خو چې نیگیټیو چارج دی هغه ته موږ سوای هغه ته A9 ټیک شو. ښه بیا دلته کې دا مثال لاغسته سي کوئی دې طرف ته دا کلورین اټم دی او دې طرف ته دا کلورین آین دی نو کلورین اټم چې دی د سره نمبر اف پروټون سوري د سره دی 17 د کلورین آین سره نمبر اف پروټون سوري 17 ټیک شو. ښه بیا زما سره د کلورین اټم سره الکترون سودي 17 دي بیا د کلورین آین سره الکترون سودي د لګي دي 18 د اټم سره چې دی 17 دي د آین سره 18 دي مطلب دا د یو الکترون وس اغسته دي چې کله الکترون واغستو د دې مطلب دا شو د لګي -1 ناغله دی -1 مطلب دا دی د سره یو الکترون سیوا دی الکترون څنګه سیوا دی ماینس ماته الکترون کوي نو د کلورین اټم نه زما سره څه جوړ شو د زما سره کلورین A9 جوړ شو او د کلورین آین جوړ شو او د آین ته موږ سوایو د موږ A9 وایو چې کله به نیگیټیو چارج راشي نمبر اف نیوټران د سره 18 دي دلته کې نمبر اف نیوټران چې دي هغه هم د سره 18 دي څه کوی دا زما سره کلورین اټم دی د یو الکترون واغستو نو دلته کې ما کلورین باندې -1 نکلنه مطلب دا دی د یو الکترون چې دی واغستو گینز ون الکترون نو د یو الکترون چې دی واغستو نو په دې طریقه به زما سره د آین چې دی هغه جوړیږي یو پیره ته بیا وایم او کړي چې کله زما سره اټم دی د الکترون واخلي یا الکترون ورکی نو د اټم دی بیا موږ آین وایو چې کله د الکترون واخلي نو د باندې نیگیټیو چارج راشي مطلب دا د سره الکترون سیوا شو ځکه په نیگیټیو چارج چې دی هغه راغی او چې کله په اټم باندې نیگیټیو چارج راغی د ته موږ د آین یو قسم دی هغه د A9 وایي چې کله د باندې پازیټیو چارج راغی د مطلب دا دی د الکترون ورکل د سره پروټون سیوا شوی دا پازیټیو چارج به زموږ سره د پروټون زیاتوالی ښیي نو دغه اټم ته بیا مونږ چې د آین وایو او کم آین وته وایو چې کله په پازیټیو چارج راشي دغه ته مونږه کیټاین وایو. نو په نننی ټاپک کې تاسو وایي چې آین چې هغه څنګه جوړیږي ډیو ټو لاس اف الکترون اور گین اف الکترون آین ویل فارم. د دې نه علاوه په دې کې بیا تاسو د آین ډیفینیشن وایي چې آین چې هغه زموږ سره څنګه جوړیږي بیا په دې کې تاسو د سوډیم مثال واغستو سوډیم مثال تاسو داسې واغستو چې سوډیم چې هغه کله الکترون ورکی نه هغه سره کم قسم آین جوړي هغه کیټاین جوړي. په دې کې بیا تاسو چې د A9 وي په دې کې د کلورین مثال واغستو چې د الکترون واخلي د سره الکترون چې د سیوا شي نو دا زما سره کم قسم آین جوړي نه زما سره A9 چې دی هغه جوړي. نو دغه شان مفید لیکچرې ان شاء الله زه تاسو لپاره راوړم کلاس 7 ساينس کورس دی دغه کلاس 8 ساينس کورس دی کلاس 6 زه کوشش کوم چې را روانې کوم چوټیانې دي سرکاري سکول نو چې بده کې دا ټول کورس شي ان شاء الله تاسو ختم کوم خو تاسو به زما سره دونه مرسته کوئ چې زما د ویډیوګانو چې دا شیر کوئ یا د چا ټیوشن چارنل شي یا چې د سبق مسله چې هغه ته په کور کې چې دی زده کوي. که په دې پوه شوي د نورو سټوډنټانو سره چې ضرور شیر کوئ چې چاته چې د سپو ورسي ته ډیره مننه.